السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد فؤاد درانی نن ستاسو په درانه حضور کې د یوې خوندور ویډیو سره حاضر یم. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. قدرمنو دوستانو، زموږ نننۍ موضوع چې ده، موږ څنګه کولی شو له ټیک ټاک اپلیکیشن څخه ځان ته ویډیوګانې ډاونلوډ کړو. نو ډېری دوستان وایي چې راشه دغه طریقه یا لاره تاسو ته به زه وښیم چې په ویډیو باندې به کلیک وکړو، له هغه څخه وروسته د سیف اپشن راځي او ویډیو به شي موږ سره سیف شي. نه ګرانه، زه تاسو ته دغه طریقه نه ښیم، زه تاسو ته هغه ویډیوګانې ښیم چې هغه د سیف اپشن ونه لري. هغه موږ څه خل ډاونلوډولی شو، نو هغه ویډیوګانې تاسو ته ښیم چې د سیف اپشن ونه لري. قدرمنو دوستانو، د یو په ځای دوه درې یا څلور طریقې به زه تاسو ته چې وکړم وښیم چې موږ څنګه کولی شو چې هغه کوم ویډیوګانې چې د سیف اپشن نه لري هغه موږ سره کم ډاونلوډولی شو. قدرمنو دوستانو، ویډیو شیر کې، لایک کې، سبسکرایب یې کړئ او له خپل ملګرو سره حتمني شیر کړئ او لایک فټافټ په لایک باندې شیر کې کلیک وکړئ او تر څو زما هره نوې ویډیوګانې تر تاسو ورسیږي او له دغسې ویډیوګانو څخه تاسو څه وکړئ، زده کړه وکړئ. نو زه د ویډیو په طرف او ویډیو را سره تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکپ. قدرمن دوستانو، نو راوشو په ویډیو باندې موبایل وکړو ته ورشه خپل ټیک ټاک اپلیکیشن ته خلاصه کړو ته به ګورو چې کومې ویډیو موږ سره نه ډاونلوډېږي. تاسو ګورو دوستانو، دغه ویډیو چې موږ سره نه ډاونلوډ کېږي د راشد خان کاپي لینک باندې موږ کلیک وکړو. د ده څخه وروسته راوشو پر دغه ویډیو باندې به کلیک وکړو. څوک چې په دغه ویډیو باندې کلیک وکړو ته به راشو په سرچ بار کې به دغه لینک به موږ پیسټ کړو. قدرمن دوستانو، هغلته معلوم راخیستی وو، دلته به درته پریس کوم. دا هغه ته په دغه ګو باندې به کلیک وکړو او موږ دغه ویډیو چې ده راو به وځي. تاسو ګورئ دوستانو، د راشد خان ویډیو دلته ما ته اشاره راکوي په دغه وایي دا که چېرته ډاونلوډول غواړئ نو ډاونلوډ یې کړئ. دې څخه وروسته بل لاره به ستاسو هم د ټیک ټاک ډاونلوډر دلته به راشو. قدرمن دوستانو، دلته به موږ سره اتوماتیک دا به څه شي سرچ بار کې دغه لینک به ډاونلوډېږي موږ سره. دغه ویډیو به موږ ته راښیي چې دغه ویډیو ته غواړئ ډاونلوډ کړي، چې چېرته بیا غواړئ هلته به د ډاونلوډ اپشن درکوي او ډاونلوډ کوئ به یو څو سیکنډه بعد به موږ ته وښیي. قدرمنو دوستانو، تاسو ګورئ دلته ما ته ویډیو راوښودل چې آیا دغه ویډیو ته غواړئ ډاونلوډ کړي. نو که ته چېرې تاسو کومه ویډیو ډاونلوډول غواړئ نو تاسو به څه وکړئ، دلته اعلان برخه کې موږ ته د ډاونلوډ اپشن دی، دې باندې به کلیک وکړئ او دا ویډیو به شي چې موږ سره ډاونلوډ شي. د دې څخه وروسته قدرمنو دوستانو، دا دویمه لاره شو. درېیمه لار چې دی د کوي بروزر دی، دلته به راشئ په دغه سرچ بار باندې به دا چې وکړئ کلیک به وکړئ او ویډیو به واچوئ چې تاسو سره به د ډاونلوډ اپشن درکوي او ډاونلوډ کوئ به یې. د درېیمه طریقه دلته به موږ سره د دلته به موږ سره په دغه انټرنیټ بروزر کې هم له همدې طریقې څخه څه کېږي کار اخیستل کېږي. په سرچ بار کې دغه لیک چې دی مثلا زه به تاسو ته وښیم. دلته دا ګورئ، دا هلته ما واچول دا لینک، دې څخه وروسته موږ ته ما ته ټیک ټاک راوباسي او څه شي دغه ما ته ټیک ټاک راوباسل، دا به موږ سره ډاونلوډېږي. قدرمن دوستانو، دا څلور طریقې وې چې ما تاسو ته وښودو او دغسې ښایسته ویډیوګانو څخه تاسو غواړئ څه ښایسته ویډیوګانې وګورئ نو زما د چینل او زما ملاتړ وکړئ. قدرمن دوستانو، ویډیو شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ، ویډیو سبسکرایبول مه هېروئ او له خپلو ملګرو سره حتمني شیر کړئ او لایک کړئ. له دوستانو که دغسې ښایسته ویډیوګانې غواړئ نو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. په لوی بخښونکي الله تعالی ذات ته سپارم. ښاد، آباد او په امان.